اے خلکو د خپل هغه رب بندگی اختیار کړئ چې تاسو او تاسو نمخ کې کم خلق تیر شوی دي دا غوي ټول خالق دی امید دی چې په دې صورت تاسو بچ شئ دا هم هغه دی چې تاسو د پاره د ځمکې فرش وګړو د اسمان چتی جوړ کړو د برنې وبرا ورولې او د بو په ذریعہ هر قسم پیداوار راو ټکوو او تاسو د پاره د رزق تیارې وکړو نو هر کله چې تاسو په دې پوهیږئ نو د الله سره بل څوک مقابل مجوړوي او کستاسو دا شکوي چې دا کم کتاب مونږ په خپل بنده نازل کړي دي چې دا زمونږ دی او کنه دی نو د دې پشان فقط یو صورت جوړ کړي او راي وړي او خپل ټول ملګری راو غواړي د یو الله نه سیوا د هر چا نه چې مدد غواړي نو وغواړي که تاسو رښتینی یې نو دا کار وکړئ خو کداسي مو نکړل او دا یقیني ده چې هیڅری نشي کولای نو دا غوور نه ویریږي چې خشاک به انسانان او کانی وي او چې تیار کړی شوی دی د حق نه انکار کوونکو د پاره